ځینې دفترونه د کاغذونو نه وي، د احساساتو وي، هلته هیره پاڼه یو درد لیکي او هیره کرهه یو خاموش یاد لیکي، او هیره کرهه یو خاموش یاد وي. بوکور زما د زړه خاموش دفتر پرانستی پروت دی، هیره پاڼه پکې ستا د نوم نښ لري. ما غوښتل د کتاب بند کړم، خو هر ځل یې پاڼې بیرته خلاصې شي. هیره کرښ کې ستا یاد لیکل شوي، او هیره جمله زما د اوښکو کیسه کوي. ما د هیرولو هڅه وکړه، خو یادونه د قلم په شان نه ماتېږي. خلک وایي تیر وخت ختمن دی، خو زما د زړه دفتر یاره وزانه وی پاڼه افتر. ما د خوشحالۍ څو پاڼې هم لیکلې وې، چې ولې منځ کې غم پرېښود باد خاموش. هېره شپه چې دفتر خلاص کړم، زړه مې بیا هغه درد احساس کړی. ما د باد نه مختنه وکړه، چې ولې یادونه لیکل کې باد خاموشو، او پاڼې ما د باران سره خبرې وکړې. هغه هم زما د سپوږمۍ نه پوښتنه وکشو، چې ولې ځینې کیسې نه ختمیږي. سپوږمۍ یوازې کلو خاموش پاتې شو. ما د خپل ژوند هیره پاڼه وکله، او هی غوښتل نوی فصل پیل کړم، خو زوړ کتاب لنګونه بدل کړل. خو احساسات لا هم هماغه دي، و احساس ځان سره جګړه وکړه. خو هر ځل مات شم، ځکه ته یوازې یاد نه وې. ته زما د دفتر اصلي کیسه وې، که کله دې داسې احساس وکړه چې زړه دې ډېر څه لیکلي ووي. نو پوه شه ځینې کیسې نه ختمیږي، یوازې د زړه په دفتر کې افتل پاتې کېږي. ببار ځینې ریل ګاډي یوازې ښارونه نه نښلوي، بلکې د انسان زړونه هم سفر کوي. خو ځینې سفرونه داسې وي چې انسان پکې لاړ شي، خو زړه یې هلته پاتې شي. زما د زړه د خاموشي ریل ګاډي روان دی، هر تمځای کې ستا د یاد سیوري ښکاري. ما د خوشحالۍ ټټه اخیستي وو، خو منزل مې د درد ښار ته ولاړه. هره کړکۍ چې خلاصه کړم، ستا مخ راته موسیقي شي. ما غوښتل له دې سفره وګرځم، خو ریل ګاډي مې د تقدیر له پټلۍ تیر دی. خلک وایي سفرونه ختمیږي، خو ځینې سفرونه د زړه په دنه کې پاتې وي. ما د خپل کور څراغونه په زنه کې ساتلي، لکه څوک چې خپل خوبونه وي ساتي. هر تمځای کې یو یاد راته کیني، او بیا راته وایي مزه. ما د باد نه پوښتنه وکړه، چې ولې سفرونه درد لري. باد چوپ شو، او یوازې د ستورو رڼا پاتې شوه.
رسیږم یوازې ستا یادونه راسره سفر کوي که کله دې داسې احساس وکړه چې ژوند دې یو اوږد سفر شوی نو پوه شه ځینې ریله ګاډي یوازې منزل ته نه رسي یادونو ته رسي